څومره وخت کېږي چې یتیم شوی؟ 12 کاله. ښه ډک ډک به نه کېږي زویه ښه خدای مهربانه ده خدای لوی ده موږ ژاړه مه زوی ژاړه مه زوی دا مو کور ده؟ دوستانو السلام علیکم د روژې مبارکه میاشت او ستاسو خیرات او صدقې او زکاتونه موږ غواړو چې تر بعضې داسې کورنیو ورسوو په دې روژه مبارکه کې چې هغوی یا یتیمان دي یا بې سرپرسته دي یا د روژې مبارکې د روژه ماتې او پیسمي او د راروان کوچني اختر لپاره څه نه لري ماشومان بې جامو دي او دوی بې خوراکه دي بدبختانه اوس راغلی یو څو داسې کورنیو ته هغه بعضې خوراکي مواد وروړو د روژه ماتې لپاره د خوراک او یو څه هغه ستاسو د خیرات او صدقې لپاره را لېږلې سوي پیسې دوی ته ورکوو دغه کورنۍ مو پوښتلې دي چې رښتیا واقعا په بد وضعیت کې دي ډېرې حالتونه خراب دي یوه کورنۍ به تاسې را سره تعقیب کوي را سره وبوینئ د دوی حالتونه به هم لنډ لنډ پوښتلو تاسې سره به شریکوو دلته یو کور ده د یتیمانو کور ده چا راوکړو راځه زوی ته ستړی مه شې څه نومېږي؟ پاینده خان چا زوی؟ معراج دین نو یتیم وې؟ څومره وخت کېږي چې یتیم شوی؟ 12 کاله. ښه ډک ډک به نه کېږي زویه ښه خدای مهربانه ده خدای لوی ده موږ ژاړه مه زوی ژاړه مه زوی موږ نن ګوره موږ ستا کاکاګان یو ستاسو ترونه یو ښه زوی ژاړه مه ماته ګوره غوږ ونیسه زړه خو ګوره ناامیدي ده زړه بد کار ده ښه زړه بد کار ده ښه نو په دې به نه خفه کېږو زم ستا په څېر دومره وړ پاته سوی وم که نه تر تا هم لا وړ پاته وم که نه خو خدای پاک دې ځای ته راورسولو چې خپلې کورنۍ ته هم یو کار کوو بلې کورنۍ ته هم لګیا یو د دې وس خدای راکړی ده چې تر هر چا ځان ورسوو ښه زوی ژاړه مه ګوره خفه کېږه به نه ښه دا مو کور ده؟ ژاړه مه دا سم را سره وغږېږه نر غوندې را سره وغږېږه ښه او نر غوندې را سره وغږېږه ما څه درته ویل زه یتیم سوی یم ښه پلار دې دغسې مړ شو د په حق مرګ باندې مریض و ښه ژاړه مه زوی ته کلک تکړه شه ښه مورکۍ بچانو ته دې دا حوصله ورکوه چې دوی ونه ژاړي ښه رابېرته شه ته زوی رابېرته شه مورکۍ څه د روژې کې مو څه مشکلات لرل؟ نو خو یو شی مو هم نه و د ګټې هم څوک نه و د نفې هم څوک نه و زنکان به مې ووتل بېرته به دغه یې راغلو دا ونیسه بس دا یې تاسې راډو کړه چا ورښولی وه چې بیا پرون ځمکه یې ډېره درغله ښه نو مورکیه څو یتیمان در پاته دي؟ 3 زنکان دي یوه جنکۍ 3 زنکان دي یوه جنکۍ ده خدای به یې لویوي تاسو انشاءالله ډاډه اوسئ ډېر دغسې یتیمان پاته سوي دي خو خدای لوی کړي دي دغه بچی دې زګرویږي او بس سلګۍ اخیستی ده په وطن کې تاسې فکر وکړئ چې څومره به د ده په څېر یتیمان یي که نه خو لوی الله یې ساتندوی ده دا خو لا لوی دی چې دومره ښه په څلوېښتو کې دلته پورته کوم یعنی تر دې هم دوی واړه پاته سوي بس دا د خدای دومره را لوی کړو جای او جایداد هم نشته په بل ځای کې اوسئ موږ یو څه خوراکي مواد درته راوړي دي ښه یو څه نقد کومک در سره کوم ښه او زکات او خیرات او صدقه بعضې دوستانو صدقې را لېږلې دي ښه نو نور به بیا انشاءالله پام یې در باندې د دوستانو تاسې حالت ولیدو بیا به مو پام یې در باندې بیا به مو پام یې راځو به زه به یو څه نقد کومک در سره وکړم ښه مورکۍ او یو څه به مواد در کړم 1 2 3 4 5 شپږ زره روپۍ مو بس دي سینې خورې په چای تماموئ وخانده چې وایي نه خاندې بیا یې نه در کوم سم وخانده
ولې خندل او خاندې به که نه که دې زړه ته ځان تسلیم کو بیا کار نه کېږي ښه زوی دا واخه مورکۍ ته دې ورکړه ښه او دې باندې به شیان واخلې اختر ته به ماشومانو ته کالي معلم پې واخلې خپلو ماشومانو ته که او هغه به مو کوي هغه مواد به م درکړو راځئ تاسې راسئ زه تاسې ته جوس درکړم زما خپل د ماشومتوب او یتیمتوب سختۍ په زړه شوې زما خپل د ماشومتوب او یتیمتوب سختۍ په زړه شوې سلګۍ سره چې پورته ورنسل وغورځېده زما په سترګو توره شپه سوه ماوې لمر وغورځېده له سلګۍ سره چې پورته ورنه سر وغورځېده زما په سترګو توره شپه سوه ماوې